بسم الله الرحمن الرحيم. او مونږ کم کس دي چې هغه د سم مسله نشته هر کس سره سم مسله ده الله سبحانه وتعالى ذکر ډیر کوم مسلې ورته حل کی او باقي دلیل له قرآن کې الله سبحانه وتعالى په قرآن کې سوې دی چې خبره کوي الله سبحانه وتعالى فلولا انه كان من المسبحين الله کدې چې تنوي باغ خلکو کې چې ما یادې زما باقي بیان کچرته د مې په خېټه کې د الله ذکر نه کړي للبث في بطنه الى يوم يبعثون دې په مې په خېټه کې د قیامت پورې پروت خو الله چې مې د خېټه نه راوښتي د الله د ذکر د لاسه راوښتي الله اکبر مونږ په چا باندې موږ مصیبت راځي مې خېټه دولې ده ها کومه د مې خېټه ور یو بګینش زیاته قرضه ده تمره غټه سخته پچانه راغلي کوم چې یونس علی السلام راغلی معمولی حالات د شکیږي د دنیا د وتل کله ایام نداولها بین الناس ولې چې ګرځي کله حالات خی کله کمزوري کی د سړي فائدمن خبره کوم د جون سره یو څو خبرې تړلې شي خوشحالي او غم غریبی مالداری روح بدن او بیماری یو ځکه او بیلتون دا خبرې د جون سره سری تړلې شي خبرې لکه حالات بالبرز یو سورج له کمزوري شو نو به یې موږ څه کوو عقیده به خرابو الله به دغه یقین بس نه په دې ټیم کې ذات داره دوی چې یونس علیه السلام هغه باندې سخت راغله دې سخت لا په موږ کې بچانه راغله او چې کو الله یاد کو الله سخت نه وشو تاسو الله یاد کوي من الله سبحانه وتعالى ذکر چې کې الله به تدري سخت او دري مصیبتونه سکی تابتي وباسي دې ذکر د الله سبا الله بستا غمونه ختمي یې انسان ته غمونه ډېری سوچونه ډېری فکرونه ډېری هر سړي خاص کر په مسافرۍ کې د فکرونه ډېری غمونه ډېر شي د مور پلار سوچته د بچو سوچته د غوړي تربيت سوچته د پیسې سوچته دلته د اوسېدو لپاره ظالم څه پیسې ګټل پکار دي ډېر سوچونه چې هر انسان ته شته دي څوک نشي هغه دي سوچونه خلاص دي د مالدار چې څومره غمونه کې دور د غریبانو د غوړي نشته هر انسان د غمونه شته د دې غمونه د وټوله هغه الله سبحانه وتعالى ذکر کول او باقي دلیل له قرآن کې هم د یونس علیه السلام په قصه کې الله سبحانه وتعالى سوي وذنوني ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه الله يميو على غسو خپو د خپل قومنا د مې خېټ د الله سبحانه وتعالى واجب فنادى في الظلمات بيبري تروك الله تشغوال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين الله ذكروا الله يدكم يادكم نتيجه سره فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله يمك دغه خبره واوري دغه ذکر الله سبحانه وتعالى يدول هغه موږ واوريرو ونجيناه من الغم وغم موږ راوستو وكذلك ننجي المؤمنين لو تمشى موږ مؤمنان موږ غمونه راوستو او چې د بشاینه چې الله ذکر کوي الله سبحانه وتعالى غوند دي غمونه راوباسي الله سبحانه وتعالى ذکر هغه عبادت چې باقی پاتې کیدونکې عبادت الله سبحانه وتعالى بالقرآن يسوي المال والبنون زينة الحياة الدنيا الله مال زمن أولاد الدنيا خايست بس نور بقي سنشت فتنة امتحانات اصل باندې کېدو کې چې څه والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير املا ولوي باقي پاتې کېدو کې نیکیانې د هر سنه وره دې بچونه دې مال هر سنه وره باقيات الصالحات مراد الله ذکر دی ذكر جمهور علماء دوي باقيات الصالحات ده ذكر ده سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللوي ده لا يدول ده وشت مت والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا فدي بدل غير ثوابونه ملوي انسان
دې ذکر ته الله سبحانه وتعالی ویلي الباقيات الصالحات. الله بقرآن کې سوې په سورة الأنفال کې واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. او الله یادوي په ډیرو یادولو سره تاسو ته کامیابی ملاوي شي. دنیا او آخرت کامیابی دا بس کې ده د الله سبحانه وتعالی په یادولو کې. ډېر عجیب حدیث دی په صحیح مسلم کې معاویه رضی الله عنه حدیث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من اصحابه. رسول صلی الله علیه وسلم د کور نه وځي جمعه ته راغلی جمعه کې یو حلقه جوړه شوې مرګري ناس. رسول الله ما جلسكم سره بار ناسي هغه دې جلسنا نذكر الله ناشئ الله يدعو ونحمده دغه حمد بیانو على ما هدانا للاسلام. الله بدی یادو د الله شکرونه بدی وځو چې موږ د دومره اوچت نعمت راکړ اسلام موږ راکړ ومن به علينا. نو بس د دې نعمت په بدله کې موږ الله حمدونه او ثناګانې او شکرونه کوو دغه ته ناشئ. رسول صلی الله علیه وسلم الله ما اجلسكم الا ذاك. استاذ په الله قسم چې تاسو دې لپاره ناشئ او يا رسول الله والله ما اجلسنا الا ذاك. زموږ په الله قسم دغه د ناشئ وسره په غو نه ناشئ. رسول صلی الله علیه وسلم تاسو قسم په دې درنه کو چې په تاسو باندې تهمت لګوم یا په تاسو باندې شک کوم. خو خبر ده چې اتاني جبريل په ما بشر کې مکه جبريل علیه السلام راغله فاخبرني نمال دا خبر راکو ان الله عز وجل يباهي بكم الملائكه چې الله ستاسو تذکره د ملائکو په مجلس کې شروع کړي او الله ستاسو ذکر الته شروع کړي د ملائکو ته وګورئ د بندګانو ته ستاسو صفات الله بیانې. نو ځکه ما تاسو ته کوزګی چې تاسو دغه لپاره ناشئ لکه څه وخت کوي جبريل هغه ماته وي چې په جمعه کې څه کسان ناشئ الله یادي او الله به کوم ځای کې تذکره کوي اسمانونو کې دې تذکری چې دا رواني